د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. پاکستان او افغانستان خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې د سفیر کچې ته لوړوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي حکومت یې پریکړه کړې چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیکې اړیکې د سفیر کچې ته لوړې کړي. هغه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي کابل ته د یو پلاوي په مشرۍ د تېرې میاشتې له خورا رغنده سفر وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ښه لور ته روانې دي چې پر اقتصادي، امنیتي او سوداګریزو اړیکو به د پام وړ اغیز ولري. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان نه دغې پریکړې هرکلی کړی. یاد وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي دوی هم په ورته اقدام سره غواړي په اسلام آباد کې د سفارت د شارجه فرکچه سفیر ته لوړه کړي. هرات کې په لومړي ځل د بادي برېښنا پروژې چارې پیل شوې. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د واویا ترکي کمپنۍ مسؤلینو او یو شمېر نورو چارواکو له لوري په هرات کې د 200 میګاواټه بادي برېښنا د تولید پروژې لومړي پات چارې چې د 3.2 میګاواټه ظرفیت لري پیل شوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر د یادې پروژې پرانیست غونډې ته ویلي چې وارداتي برېښنا افغانستان ته په ډېر لوړ قیمت تمامیږي او په اوږد مهال کې دا چاره ډاډمنه او ګټوره نه ده. بلخوا د برېښنا شرکت رئیس عبدالباري عمر وایي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د بادي برېښنا د تولید پروژه پرانیستل کیږي او افغانستان کې ورځ تر بلې د برېښنا تولید مخ په ډېرېدو دی. هرات کې د زراعتي تخمونو تولیدي کارخونه پرانیستل شوه. د هرات ولایت مقام دفتر د خبرپاڼې له مخې دغه ولایت کې د $1 میلیون په ارزښت د اصلاح شویو تخمونو یوه کارخونه پرانیستل شوه. مسؤلین وایي چې دغه کارخونه هر ساعت د 15 ټنه تخمونو د تولید وړتیا لري چې موخه یې د زراعتي تولیداتو او کیفیت زیاتوالی دی. همدارنګه د کرنې او مالدارۍ ریاست اعلان کړی چې 10 سلنه اصلاح شوي تخمونه چې په هرات کې تولید شوي نورو ولایتونو ته عرضه کیږي. د معلوماتو له مخې اوس مهال افغانستان کې د زراعتي تخمونو د تولید 15 کارخونې فعالیت ترسره کوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې له هرو 4 افغانانو یو یې تنباکو استعمالوي. روغتیا نړیوال سازمان تنباکو ته نه د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تنباکو کارونه اندېښمن کوونکي حالت ته رسېدلې او دا چاره د عامې روغتیا لپاره جدي ګواښ بلل کیږي. د یاد سازمان د شمیرو له مخې له هرو 4 افغانانو څخه یو تن تنباکو کاروي چې استعمال یې د سږو سرطان، د زړه ناروغیو او نورو خطرناکو تنفسي ستونزو اصلي عامل دی چې د افغانستان پر نازک روغتیایي سیستم یې دروند فشار وارد کړی دی. تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت ویلي و چې 20 سلنه افغانان په منظم ډول تنباکو کاروي چې 2.1 سلنه یې ښځې دي. امریکا کې یو افغان کډوال د اسنادو د جعل او حقاني شبکې سره د اړیکو په تور نیول شوی. د رویټرز خبري اجانس راپور له مخې نیویارک کې یو افغان کډوال د اسنادو د جعل او له حقاني شبکې سره د اړیکو په تور نیول شوی دی. راپور کې راغلي چې د دلبر ګل په نوم یو 30 کلن افغان د محکمې د حکم له مخې له امریکایي ځواکونو سره د همکارۍ په تړاو د دروغ ویلو او د کډوالۍ د جعلي اسنادو د وړاندې کولو په تور نیول شوی دی. د راپور له مخې نوموړی 13 کال له خپلې میرمنې او 15 کوچنیو ماشومانو سره د ځانګړې کډوالۍ ویزې له لارې متحده ایالتونو ته ورغلی و. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې د دلبر د ګوتو نښې په افغانستان کې د ترهګریز برید په پلانولو پورې اړوند اسنادو کې تشخیص شوي او ښایي نوموړي ته د 10 کاله بند سزا ورکړل شي. تاجکستان 49 افغان کډوال اخراج کړي. د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي تاجکستان 49 افغانان د ناڅرګنده دلایلو له مخې اخراج کړي دي. د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې یاد افغانان 2 ورځې وړاندې د نامعلوم دلیل له امله له شیرخان بندر لارې ستانه کړل شوي دي. اعلامیه کې همداراز راغلي چې په یادو کسانو کې 14 تنو د تاجکستان اقامت کارت او 12 نورو پاسپورټ او ویزې هم درلودې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري وایي چې تیر 2 میاشتو کې له پاکستان او ایران څخه 5 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي دي. امریکا د افغانانو د میشت کولو هڅو تنظیمونکي ادارې د تړلو اعلان وکړ. د متحده ایالتونو بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد کانګریس ته خبر ورکړی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکي اداره یې کیر بندوي. دا کار د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د تشکیلاتو د نوي چوکاټ بندۍ یوه برخه ده. د راپورونو له مخې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکي اداره یا کیر به د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د چارو دفتر ته وسپارل شي. یاده اداره په 2021 کال کې د افغانستان څخه له بهرنیو ځواکونو له وتلو 2 میاشتې وروسته جوړه شوه او موخه یې له هغو افغانانو سره
مرسته وه چې په تیرو شاوخوا 20 کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره کار او همکاري کړې وه او امریکا کې د اوسېدو پر شرایطو برابر و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال ویلي و چې د 2021 کال له سپټمبر راهیسې 165,000 افغانان په متحده ایالتونو کې ځای پر ځای شوي دي. اسرائیل ویلي چې رام الله کې د عربي هیوادونو وزیرانو غونډې ته اجازه نه ورکوي. اسرائیلي چارواکي وایي چې د فلسطین په لویدیځه غاړه رام الله ښار کې د عربي هیوادونو د وزیرانو پلان شوي غونډې ته به د ترسره کېدو اجازه ورنه کړي. یوه اسرائیلي چارواکي رویټرز خبري اجانس ته ویلي د عربي هیوادونو وزیران غواړي چې د فلسطیني دولت د جوړولو او هڅولو په اړه د بحث لپاره په رام الله کې په یو پارونکې غونډه کې برخه واخلي چې اسرائیل به یې مخنیوی وکړي. هغه زیاته کړي چې اسرائیل به له داسې اقداماتو سره همکاري ونه کړي چې موخه یې د اسرائیل امنیت ته زیان رسول دي. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې د اردن، مصر، سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو وزیران برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې او مالتا په ګډون یو شمېر هیوادونه د فلسطین په رسمیت پیژندلو غور او بحثونه کوي. فرانسې د غزې په ملاتړ پر اسرائیل د بندیزونو لګولو ګواښ کړی. د فرانسې ولسمشر امانویل مکرون ویلي که چیرې اسرائیل د غزې بشري ناورین ته پاملرنه ونه کړي نو کیدای شي پر یاد هیواد بندیزونه ولګوي. نوموړي پرون په سنګاپور کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې نړیواله ټولنه نشي کولی په داسې حال کې بې تفاوته پاتې شي چې فلسطینیان په غزه کې له لوږې سره مخ دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي د بشري مرستو د لیږد ترڅنګ غزه کې وضعیت تر ټولو بد حالت ته رسېدلی دی. ټرمپ هیله ښودلې چې غزه کې به ډېر ژر اوربند اعلان شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي باوري دی چې غزه کې د اوربند لپاره د اسرائیل او حماس ترمن هوکړه نږدې شوې او ښایي ډېر ژر اعلان شي. امریکایي چارواکي د حماس لخوا د وړاندیز شوې طرحې رسمي ځواب ته په تمه دي. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د امریکا د استازي سټیفن ویټکاف لخوا د غزې د اوربند وړاندیز شوې نوې طرحه منلې ده. خو حماس دا طرحه د اسرائیل په ګټه بللې او ویلي دي چې دا ورته د منلو وړ نه ده. د دې پلان له مخې که حماس موافقه وکړي نو 15 ورځنی اوربند به وشي او په بدل کې به 10 ژوندي یرغمل شوي او د 18 مړو جسدونه اسرائیل ته وسپارل شي. د شال ټلویزیون قدرمند لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.